کچره د یو انسان بار بار ټوخي او په هغې ټوخ کې د هغه بلغم هم وي، که هغه په سپین رنګ کې وي یا په زیړ رنګ کې وي یا په خړ شان رنګ کې وي، لکه څنګه انسان سګرټ اوس کې د هغې بلغم وي. د دې سره انسان باندې دومره تیزه تبه راځي چې وجود یې هم ترېنه رپېږي او د هغه وجود ستړی او ستومانه وي او سینه یې اوازونه کوي او سینه کې ورته تکلیف وي او په ساه اخیستو کې هم ورته تکلیف وي. نو دې انسان ته یو بیماري شوي چې دې ته برونکایټس میډیکل کې ویلی شي. برونکایټس یو داسې بیماري ده چې هغه پیپونه کوم چې زموږ پیپړو ته کوز شوي دي په کم باندې چې موږ ساه اخلو، نو هغه خراب شوي په هغې کې بلغم راجمع شوي او هغه پړسېدلی وي د وایرس د وجې. نو کله هم چې د دې علاج کولی شي، د دې علاج لپاره انټي بایوټیک میډیسن ورکولی شي، انټي هسټامین میډیسن ورکولی شي، انټي استمیټیک میډیسن ورکولی شي او انټي کف میډیسن ورکولی شي. دا انټي بایوټیک میډیسن ولې ورکولی شي دې لوجیک باره کې تاسو ماته په کمنټ کې ووایئ. که تاسو ونه نو زه به نیکسټ ویډیو کې دا پوینټ درته کلیر کړم. همدغه شان میډیکل انفارمیشن لپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.